بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې چې زموږ کوم ټاپک دی ډیر یو انټرېسټینګ ټاپک دی. مطلب ریسنټلی ماته یو مسله راغلی ده. د ټیک ټاک شاپ د سایډ نه په ما باندې د یو میاش پابندي لګېدلې ده او دا یو قسم سزا ده، دا یو قسم پنشمنت دی. اوس ما څه داسې جرم کړی، ما څه داسې مسټیک کړی، ما څه داسې غلطي کړې چې د هغې په وجه باندې ماته ټیک ټاک شاپ دغه سزا راکړه. نو که مطلب چېرته تاسو هم په ټیک ټاک شاپ باندې لانګ ټرم کار کول غواړئ، نو دا ویډیو چې بیا ستاسو لپاره ډیره زیاته یوزفول ده. که چېرته تاسو دغه ویډیو کمپلیټ وګورئ، نو آینده کې ان شاء الله تاسو ته به دغه مسله نه راځي. ښه، نو تاسو ته چې کوم دا ډیشبورډ ښکاري، دا زما د ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر دی. په دې باندې ما څومره سیل کړی دی؟ $920. څومره آرډرز ماته راغلي؟ 109 آرډر. صحیح ده. دا زما یو رننګ اکاونټ و، ډیر زبردست اکاونټ و. صحیح شو. خو په دې باندې اوس یو میاشت چې دی په دې باندې بین لګېدلی دی. ټیک شو. اوس ما څه داسې مسټیک کړی، ما څه داسې غلطي کړې چې ما ته دغه سزا میلاو شوه. ټیک شو. اول خو درته زه دا ووایم چې یاره زما چې کوم پروډکټس دي هغه الحمدلله بالکل ښه زبردسته کوالټي ده. د هغې د هر څه نه زه مطمئن یم. خو ما داسې یو مسټیک وکړو چې په ظاهره باندې هغه زه به داسې ویم چې دومره غټه غلطي نه ده، خو ما ته د هغې ډېره غټه سزا میلاو شوه. ټیک شو. اوس درته زه ښیم چې یاره ما څه مسټیک وکړو، زما څه غلطي وه. دلته چې زه پروډکټس ته لاړ شم، دې ټیب ته دا پروډکټس چې دي دا به زه بلر کړم. ها، دلته زما چې څومره لیسټینګ دی، زما تقریبا 21 لیسټینګ دی. 21 پروډکټس چې دي هغه ما لیست کړي دي. او ټول چې دي ټول باندې وارننګ دی، نیډ اټینشنز. چې په دې باندې کله مونږ کلیک وکړو نیډ اټینشنز باندې، اوس زه تاسو ته ښیم چې یاره دلته په ما باندې څه بین لګېدلی او زما غلطي څه وه، ما څه مسټیک کړی. دا پروډکټس چې دي دا به زه بلر کړم لږ. صحیح ده. ها، دلته تاسو وګورئ، دلته لیکل شوي دي ریډیوز ویزیبیلیټي. زما د پروډکټ چې کومه ویزیبیلیټي ده هغه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب زما پروډکټ چې دی هغه به اوس کم کسټمر ته شو کېږي. زما د پروډکټ چې کوم امپریشن دی هغه به ډېر زیات کم شوی دی. مخکې به ماته تقریبا ډیلی 15-16 آرډرز راتلل، بغیر د ایډ نه، بغیر د ویډیوز نه ماته 15-16 آرډرز راتلل. اوس ماته زه به داسې ویم چې یاره په هفته کې ماته آرډر نه راځي. ښه، اوس زما غلطي څه ده؟ زما غلطي دا ده، د اول خو درته زه دا ووایم چې یاره زما د پروډکټ چې کوم کوالټي ده هغه بالکل زبردسته کوالټي ده. زما پروډکټ کې څه مسله نشته دی. ټیک شو. بله د ټیک ټاک شاپ چې کومه پالیسي ده، د ټیک ټاک شاپ چې کوم رولز دي هغه زه بالکل فالو کوم. ټیک شو. ما غلطي دا کړې وه، ما چې کله پروډکټ لیست کوم نو زما د پروډکټ پکچر او زما پروډکټ چې دي هغه نه میچ کېدل. هغه دې کې فرق دی. صحیح ده. مطلب ما چې کوم پکچر لګولی دی، زما د پروډکټ چې کوم امیج دی او ما سره چې کوم پروډکټ دی، دې دواړو کې فرق شته دی. دا دواړه نه میچ کېږي او معمولی فرق دی، دومره فرق ورکې نشته. نو چې کله به ما کسټمر به پروډکټ چې دی آرډر کو او هغه به کسټمر ته لاړو، هغوی به چې وکتو پکچر کې به یو پروډکټ و او په امیج کې به مطلب څه ناڅه فرق به ورکوي. نو هغوی به څه وکړو، هغوی به دا ریټرن کو. ریټرن ایشو چې ده هغه ماته ډېره زیاته ده. نو چې کله ماته ریټرنز رالل، د هغې په وجه باندې زما د ټیک ټاک شاپ چې کوم سیلر سنټر چې کوم سکور دی، ریټینګ دی، هغه راکم شو. د 2.5 نم راکم شو. چې کله دا راکم شو نو ماته څه شو، ماته زما اکاونټ باندې وایلیشن راغلی. دا وایلیشن و چې ستا پروډکټ چې دی د یو میاشت لپاره چې دی دا به انویزیبل وي، دا به چاته نه شو کېږي، نه به ښکاره کېږي. که څوک یې سرچ هم کړي ستا پروډکټ چې دی هغه به مطلب نه ښکاري، کسټمر ته به نه دغه کېږي، نه شو کېږي. صحیح ده. او چې کله کسټمر ته ستا پروډکټ نه شو کېږي نو تا ته به آرډرز نه راځي. نو ما دا مسټیک کړی و چې یاره زما پروډکټ پکچر امیج چې دی هغې سره نه دغه کېدو، نه میچ کېدو.
نو د هغې په وجه باندې ټیک ټاک شاپ په ما باندې د یو میاشت بین ولګو، ما ته یو میاشت پنشمنټ راکو. ټیک شو. او دلته د ویوز ډیټیل باندې چې کله مونږ کلیک وکړو دا اوپن شي. زه تاسو ته ښیم چېرې دا وایلیشن کله راغلی او دې کې څومره ټایم دی چې دا به ختم شي. بیا داسې هم ده که مطلب یو میاشت کې دننه تاسو واپس خپل ریټینګ صحیح کړئ نو واپس چې ستاسو اکاونټ چې دی هغه ټیک کېږي، ستاسو چې کوم پروډکټس دي هغه به واپس ویزیبل شي. دلته تاسو کتلی شئ سټارټ ډیټ په دې باندې دا ماته دغه راغلی و، دا وایلیشن راغلی او اینډ ډیټ چې دی دا په دې باندې دا ختم شي. صحیح شو. سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ تقریبا چې یو میاشت یو میاشت پورې به دا وایلیشن وي او د هغې نه بعد به دا ختم شي. نو تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو مونږ یو مسټیک دا کوو که نه چې مونږ پروډکټ هنټینګ باندې مطلب ښه ډېر زیات محنت وکړو، ښه پروډکټ مونږ ته ملاو شي، هغې که مارجن هم وي، پروفیټ ورکي وي، د هغې سیل هم ښه وي، خو بیا مونږ لیسټینګ اپټومایزیشن باندې محنت نه کوو. مطلب داسې مسټیک مونږ وکړو چې یاره پروډکټ یو وي، ټایټل کې د هغې فرق وي، ټایټل د هغې مختلف وي، یا ایمیج پکچر وغیره چې دي د پروډکټ هغې کې فرق وي، پروډکټ سره نه میچ کېږي. نو تاسو کوشش کوئ چې پروډکټ ټایټل ډسکرپشن او ایمیج چې دا ټول سره خپلو کې میچ کېږي نو بیا به تاسو ته انشاءالله دا مسله نه راځي. اولنۍ خبره به دا وي چې ستاسو د پروډکټ کوالټي به ټیک وي، چې کسټمر په تا باندې کمپلین نه کوي، تا باندې تا ته ریټرن ایشو نه راځي. د هغې نه بعد چې کله ته مطمئن شوې چې یاره زما د پروډکټ کوالټي صحیح ده، بیا به داسې کوې چې یاره ټایټل ډسکرپشن او ایمیج په دې باندې محنت کوي چې یاره دا ټول خپلو کې میچ کېږي نو انشاءالله تاسو ته بیا دا مسله نه راځي. اوس همدغه پروډکټ دی، دا ما په ای بی باندې لیست کړی، زه راته ښیم صرف ګوره دا دی. دلته ما چې دی تقریبا په دې باندې $520 سیل کړی دی. دلته زه درته ریویوز وښیم، دلته ما ته 18 ریویوز راغلي دي، 19 ریویوز دي، دا یو بله مثال او 19 واړه چې دي ټولې پازیټیو ریویوز دي. دې ته وګوره نیګیټیو ریویو په دې کې نشته. نو تاسو کوشش کوئ چې یاره اول چې ستاسو د پروډکټ کوالټي ښه وي، د هغې نه بعد بیا تاسو دا کوشش کوئ چې مطلب ستاسو چې کوم پروډکټ دی، ستاسو ټایټل دی، ډسکرپشن او ایمیج چې دا میچ کېږي. که چېرته په دې کې مطلب پروډکټ تاسو سره یو ایمیج هم پې بدل لګولی و، پروډکټ ایمیج هم مختلف و، صحیح شو، نو بیا به تاسو ته ریټرن ایشو راځي او چې کله تاسو ته ریټرن ایشو راځي نو ستاسو اکاونټ چې دی د هغې هیلث به خرابېږي او تاسو ته مختلف وایلیشن راځي. صحیح شو. بله زه تاسو ته یو ضروري خبره کوم، هغه دا ده چې تاسو لازما چې دی که چېرته تاسو بزنس شروع کول غواړئ نو زه تاسو ته ټیک ټاک شاپ چې دی دا ریکمنډ کوم. تاسو لازما په دې باندې کار وکړئ، ډېر زیات ایزي دی مطلب په دې باندې کار کول. بل دا دی ټیک ټاک شاپ کې سیل اپرچونیټیز ډېر زیات دي، زه تاسو ته بار بار وایم. بله پکې زبردسته خبره دا ده د ټیک ټاک شاپ چې کوم فیسونه دي هم ډېر زیات کم دي، تقریبا چې 9% چې دی هغه ټیک ټاک شاپ ستاسو نه، د ټیک ټاک شاپ چې کوم خپل فیسونه دي کمیشنز وغیره دي هغه تقریبا 9% دي. 9% هیڅ هم نه دي. د امازون سره که چېرته موږ دا کمپیر کړو یا ای بی سره یا بل پلیټفارم سره نو د هغې فیسونه چې دي ډېر زیات دي. نو د ټیک ټاک شاپ چې دی فیسونه هم ډېر زیات کم دي او مارجن ورکې ډېر زیات دی، بل پکې سیل اپرچونیټیز ډېر زیات دي. نو تاسو لازما چې دی په دې باندې سټارټ واخلئ.